خان میرمنو قیمه دا مه تی میرمنو قیمه لکه مه دسو کیا مه راوستي مړه جوز درنه مه کله مودا سي د وګ د هو پاس مګه وګنه زول نه حقیقت درته په دې کلمه تیرا کې مه حکما پیر لراوسته شابه بالکل کلمه شابه لکه دې کلمه پدې بیا پدې باندې جمعه تدبانه بیا زه پوښوي زما خبر پدې خبر بدوانه زما خبر وره پدې بدوانه بیا جمعه ته زه پوښوي زم ته بیا خبر کوم پوښوي ته مه خطا او مه اکبره مه خطا او لکه مه دسو کیا سیموالی راول دلته قرآن او درته په لاس دم او 10 بدرته کوم اند کیمرا کچرته مې د یو غریب په سر یو روپې پردې خوللی چرته مې د جمعات مدرسې حق خوللی د خنزیر په مر کې د الله مال مرګ راکی وکیدا دا اند کیمرا ويم په قرآن درته لاس دم او دا درته مې مچستا په سپینه جامه کې دا کم خلک دي د پښتنو ته چې د ځان مولایان جوړ کړی دي تسبیح اړ یو راشي دا غریب سره مرسته د غم ساس په ولګي یو 500,000 ورکی دغه خلکو اصلیت کې مې ته خولي چې 15 لک ورکی واپس دی والی قسم دی په 15 لکو کې 50,000 قرآن له ورکی دا زما دستر ګوړاندې قرآن شریف راول زما په سکرین ټیک د خلکو ته یو شان شوکېږم خو کما یا د غریب حق خوللی یا مې د مدرسې نو مړه الله پاک دې زما د بچونو بس کده چانه مې د سنجې پیسې مغستی الله پاک دې زما د بچونو بس زغه سنجې پټرولم د جبس وته زستا 100 روپیا وال مې کوله خو نه ما چې مې کا پیر جانگیر کتا او پیر جانگیر پر ساخوم تر ټوټل چې مې برو مې خطو ما کم دي دا دیوال نه را ټوب کونه چې کم دینن په گاډي کې جوستو دا برند دا تیسر دا څنګه به یو ټم څنګه برند کی ته پختونی یو ټم څنګه برند کی ته پختونی یم کنه مړه دا پختانه ستا غوندې قسم په خدای دې کنه زم په پښتنه ستاون کې پوښ نه پوښ دوړه ځان وشته پوښ یو دوړه ځا نو ولا ځان کنه نو ولې ځان چې تاسو باندې خلک پکې پوښ چې چې دوړ مله ولا وسره شي نو زه ګورم کله به کله د شاروخ خان نیولي کله چې کوم کله د مه نیولي پوښ مه چې کوم مه کوم چې یو ډماله پوښ تر ازو ډماله سره مطلب په خوا کې کینیو مه کو جس کی کنش کی مه کو شاروخ خان کینه کنه کې د شاروخ خان میرمنو قیمه دا مه تی میرمنو قیمه ته مه